بامیان ولایت ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال د افغانستان د تاریخ په اړه د سرور دانش نظر د افغانانو له توند غبرګون سره مخ شوی. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش بامیان ولایت کې د خپلو خبرو پر مهال د احمد شاه بابا څخه رانیولې د سردار داود خان پورې نظامونه قبیلوي واکمنان او جمهور رئیسان دیکتاتوران بللي. هغه ویلي له 230 کلونو راهیسې په افغانستان کې د سدوزیو او محمدزیو سلطنتو چې د طالبانو له امارت سره هیڅ توپیر نه درلود او د یوې قبیلې کوچنۍ ډلې په میراثي ډول پر نورو واکمني کوله. د چارو شنونکي د سرور دانش خبرې له واقعیت لري او د تاریخ څخه د نوموړي نه خبرې ګڼي. دوی وایي احمد شاه بابا لومړنی افغان و چې د ډیموکراسۍ او جمهوریت اصل ته په احترام د یوې پراخې لویې جرګې د پریکړې له مخې د افغانستان مشر وټاکل شو چې د دربار ژبه یې دري او سپاه سالاران یې ازبکان او پوځ یې هزاره ګان و. زموږ د شریف هزاره قوم په استازیتوب یو سړي په ډېرې بې اعتنایي په ډېر توهین امیز توګه د ټول افغانستان سپکاوی کړی. احمد شاه بابا د یو ازبک پاچا چې نادر افشار د ناموس ساتنه وکړه او د هغه پاداش یې دا واخیستی چې هغه قومونه یې پر ځان راټول کړل. په هغه قومونو کې ازبک هم وه، هزاره هم وه، تاجک هم وه او پښتانه هم وه او دوی ټولو له حضرت احمد شاه بابا د یوې جرګې په پایله کې د یو جمهوریت په نتیجه کې د 9 ورځو جلسې وروسته د رئیس جمهور په توګه اعلان. د چارو کارپوهان وایي غازي امان الله خان چې د نړۍ په تاریخ کې د انګریزانو سامراج ماتونکی و د هغه استبداد لپاره مثال نه پیدا کیږي خو اوس د سرور دانش له لوري مستبد یادېږي. د دوی په نظر هزاره هیوادوالو د حامد کرزي په وخت کې چې هغه هم سدوزی او زیات رشد کړی. ابدالیانو، سدوزیانو او محمدزیانو دوی په واکمنۍ کې بیا لږه د پخوانیو سلطنتونو په نسبت باندې د لوی جرګو په نوم باندې یو د هغه وخت سره سم ډیموکراټیک جوړښتونه موجود وو. بیا هلته خلک راټول شو، خلکو مشورې وکړې او هغو په لویو قضیو کې فیصلې کولې. نو په دې اساس باندې دغسې یو پرتله چې ده د صحیح پرتله نه ده. تاریخ ته یو ځانګړی دید دی، یو تبعیضي دید دی او افغانان دا په شدید شکل باندې تطبیق کوي. بامیان ولایت کې د سرور دانش وینا په ټولنیزو رسنیو کې هم افغانان څخه غوسه کړي. دوی وایي سرور دانش د افغانستان تاریخ ټول افغان ولس او احمد شاه بابا ته چې ملي قائد او د اوسني افغانستان مؤسس د سپکاوی کړی چې ژر تر ژره باید بخښنه وغواړي. ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو هم لاس په لاس کیږي چې ولسمشر خپل ورور حشمت غنی ته متعصب وایي او سرور دانش ته د رښتیني ورور خطاب کوي. ما یک برادر متعصب دارم، برادرم نیست. پرسان کنین که 4 سال در دروازه من نماندید. حرفای برادر سر برادر تعقیب نکنید. برادر ما تیم داریم، برادر ما دانش است. سر ازی برادرم اعتماد کنید. خداوند این موهبه را داده که برادر معنوی و سیاسی یافته. د ټولنیزو رسنیو کارونکي وایي سرور دانش سره لدی چې د ولسمشر له لوري د تعصب نه کولو لپاره تقدیر کیږي خو نشي کولای چې خپل مافي الضمیر پټ وساتي. له تیرو څو میاشتو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو بل کمپاین هم د سرور دانش پر وړاندې پیل شوی چې خلک د ولسمشر دویم مرستیال دفتر کې د یو ولایت د وګړو د ګمارنې په اړه شکایت کوي او وایي چې د نوموړي په دفتر کې ازبکانو، تاجکانو، پښتنو او نورو قومونو ته د کار کولو حق نه ورکول کیږي.